Contrabas sin 8 नंबर एपिसोड कैंसिल شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ارګو خبر کو د پښتو بهترین سیریل بهترین ډراما چې نوم یې کنترباس د 8 نمبر اپیسوډ په خاله اپډیټ کو ډیر مرګوي دا کینسل شوی دی ولې نه ریلیز کیږي پس وجه نه ریلیز کیږي الریډي سوی مرز تاسو له ویډیو راوړو همدغه یو خبره کوم چې پس وجه باندې دی نه اپیسوډ نه ریلیز کیږي ولې نه راځي خو بهر حال بیا هم په دې ویډیو کې له سناس اپډیټ درکوم ټولو نه مخکې دا ویډیو خامخا خپل ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکن سره هم دباو کړئ زموږ خبرو تاسو ته په وخت باندې میلاوي زموږ د پښتو بهترین سیریل چې نوم دی کنترباس په هفته کې نوی اپیسوډ د ریلیز کیږي موږ تاسو له اپډیټ درکو په دې کې مشترکه شامل تاسو کې من ښکار هم چې وقار جانی سلما سواتی لیلا سواتی نسیم فالوانی مخلص خالد یاسمین زرداد بلبل اسفندیار داسې نور هم بهترین سټارکاسټ په دې کې شامل دي او ملګرو کې دي شي دا سیریل په څه وجه ریلیز شوی نور سټارکاسټ په کې هم ایډ کړي دوي او نور کسانو په کې هم راځي یو اوږد سیریل دی بهترین خو د څه وجوهاتو د وجې په لومړنۍ هفته کې د دې نه اپیسوډ ریلیز نه شو په دویمه کې هم ریلیز نه شو او اوس یې درېیمه هفته هم سټارټ ده خو نوی اپیسوډ یې څه اپډیټ هم رانغی نوی اپیسوډ یې تر اوسه پورې ریلیز شوی نه دی په یوټیوب چینل باندې ملګرو لومړی د اختر او ورځې شپې په ټایم کې ریکارډینګ شوټینګ کېدو نه نو هغې نه بعد اوس پته نه لري چې د ریکارډینګ مسلې ده شوټینګ ولې الریډي په هغې به کار سټارټ وي خو لا اپیسوډ یې کمپلیټ شوی نه دی یا به څه نور څه وجوهات وي چینل مسله وي یا نور څه خو موږ ورته بار بار په وټساپ باندې هم میسیج کوو په یوټیوب باندې ورته هم کمنټس کوو خو واپس موږ ته ریپلی نه میلاویږي د نوي اپیسوډ په حواله باندې او نه کنفرم ډیټ دوی ورکوي اوس هم پته نه لګي چې بهرحال وجه څه ده چې په څه وجه باندې دا اپیسوډ ریلیز نه شو ولې دومره لیټ شوی نه دی نوی اپیسوډ په هفته کې خامخا ریلیز کېږي په هفته کې نه لس ورځو ته ورسي خو نوی اپیسوډ خامخا دوی په یوټیوب چینل باندې ریلیز کېږي خو دا اپیسوډ چې دا درېیمې هفتې ته وروړېدو ډېر ملګرو ته په کمنټ کې هم دا وایي چې ته دروغ وایې یا صحیح معلومات مونږ نه راکوې نو هغوی ته مونږ دا وایو چې مونږ تاسو صرف ټایم په ټایم باندې اپډیټ راوړو چې زموږ سره کنټینیو اوسئ نو کېدای شي ملګرو چې څه ټایم هم اپلوډ شي مونږ تاسو ته په ټایم باندې اپډیټ راوړو په هغې کې دروغ دا نه وي اوس پته نه لګي چې په څه وجه باندې نه ریلیز کېږي نو هغې کنفرم معلومات مونږ سره نشته ځکه چې کنفرم ډیټ هغوی ورکوي نه نو بیا هم کېدای شي نن اپلوډ شو یا سبا ریلیز شو کېدای شي په دې دوه ورځو کې به خامخا دوی نوی اپیسوډ خامخا ریلیز کوي ځکه چې ورځې ډېرې وشي موږ خو دې ټیم والو ته هم بار بار ریکویسټ کوو وقار جانې ته چې نوی اپیسوډ ډېر ملګري انتظار کوي او وخت یې ډېر زیات شو نوی اپیسوډ دی خامخا د یو ریلیز کېږي بیا خیر که لنډ اپیسوډ دی څه مسئله نشته شارټ غونده کې خو چې نوی اپیسوډ خامخا د دې نن ریلیز شي او بل که اپیسوډ یې خیر دی بیا یو څو ورځې بعد ریلیز شي خو دې را روان اپیسوډ ډېر ملګري انتظار کوي ملګرو چې څه ټایم هم ریلیز شو په ټایم باندې اپډیټ درکو او اوس وجه پته نه لري چې په څه وجه باندې ریلیز کېږي اوس نه اپډیټ ستاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوو نو که ویډیو خوښي خامخا خپلو ملګرو ته شیر کړئ ویډیو لایک کړئ مونږ نه راکړئ ملګرو اجازت په روانه ویډیو کې میلاوي د الله په امان اوسئ